سلام درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ایراني سني عالم طالبانو ته کوبه نه راکوئ ځمکې خو رانه مه نیسئ. ایراني سني عالم مولوي محمد حسین ګرګیچ له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له پولې سره د سیستان د خلکو 2000 ځمکې بیرته ورکړي. هغه زیاته کړل د ځمکې زموږ دي، د ایران او بلوچ قوم دي، کوبه نه راکوئ ځمکې خو رانه مه نیسئ. دغه ایراني سني عالم ویلي دي 2 کاله وړاندې ایراني چارواکو له افغانستان سره پر پوله دیوال جوړ کړ او زموږ د هیواد یوه لویه برخه د دیوال هاخوا پاتې شوه. په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه د یوه ایراني کارپوه تر څرګندونو وروسته د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال مسلې ته غبرګون ښودل کیږي. انتخاب خبري ویبپاڼې په دې وروستیو کې د افغانستان د مسایلو د یوه کارپوه پیر محمد ملازحي له خولې لیکلي چې له افغانستان سره پر پوله د سیستان بلوچستان په زابل ولسوالۍ کې د سرحدي دیوال په جوړولو کې تېروتنه شوې او د دیوال بلې غاړې ته د ایران یوه برخه پرېښودل شوې ده. دغه کارپوه ادعا وکړله چې طالبانو دا ځمکې نیولې دي او اوس وایي چې پوله همدا دیوال دی. د ښاغلي ملازحي په وینا طالبان ایراني بزګرانو ته د کرنې اجازه نه ورکوي او ځمکې غصب کړي دي. مولوي محمد حسین ګرګیچ طالبانو ته خبرداری ورکړه چې د سیستان او بلوچستانو ځمکې دې بیرته ورکړي. هغه د جمعې لمانځه په خطبه کې وویل چې کله ایراني چارواکو غوښتل دغه دیوال جوړ کړي، په یوه غږیز پیغام کې ورته ویلي وو چې دا احمقانه او بې ګټې کار دی او د دې پر ضد یې پر پوله بازار جوړ کړي. دغه ایراني عالم زیاته کړله د اټکل له مخې د ایران 2000 هکتاره ځمکه د دیوال هغه غاړې ته پرته ده او افغانستان ویلي چې دا خاوره زموږ ده، تاسو خپله پوله په خپله ټاکلې ده. هغه ایراني چارواکي د دغه دیوال د جوړولو له بودیجې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن کړل او ویې ویل موږ د څو کسانو د حماقت له لاسه په سیستان کې 2000 هکتاره باکیفیته ځمکه له لاسه ورکړه. ښاغلي ګرګیچ وویل دغه دیوال د جوړېدو وروسته د سیستان کروندګرو د تګ راتګ لپاره شنه کارتونه ترلاسه کړل، خو اوس دغه کارتونه بې اعتباره شوي دي او دوی ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان او ایران ترمنځ دغه سرحدي دیوال په اړه له بېلابېلو نظرونو وروسته د دوشنبې په ورځ د زمري 23 د ایران د بهرنیو چارو وزارت او ویان ناصر کنعاني په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې په دې اړه معلومات نه لري او همدارنګه رسنیز اټکلونه نه تاییدوي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د دغو ځمکو د بیرته نیولو لپاره اقدام وکړي، وویل موږ هېڅ ځمکه نه ده ورکړې چې بیرته یې واخلو. ښاغلي کنعاني ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په ټاکل شویو پولو باندې خپل بشپړ حاکمیت درلود او لري. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.